د بیلیارد یو میز 1 متر سور او 2 متره اوږدوالی لري. اوږدوالی له دې ځای څخه شروع تر دې ځای پورې 2 متره دی او 1 متر سور لري، یعنی له دې ځای څخه که چیرې شروع کړو 1 متر یې سور ده تر دې ځای پورې 1 متر. یاد میز په ټوله کې 6 خانې لري چې 4 یې په کنجونو او پاتې 2 د 2 متره اړخونو په وسط کې دي. 4 یې په هر کنج کې دي او 2 دانې هم په وسط کې. په یاد میز باندې یو توپ پروت دی چې له شمالي اړخ څخه 0.25 متره او له لویدیځ اړخ څخه هم 0.25 متره واټن لري. دا توپ دی له شمالي اړخ څخه یا له پورته اړخ څخه 1/4 برخه د متر یا 0.25 متر له دې خوا څخه واټن لري او 1/4 متر هم له دې خوا څخه واټن لري. کله چې توپ له اړخ سره لګیږي نو لکه څرنګه چې په هنداره کې ښکاریږي په هماغه ډول دلته هم زاویه جوړوي. که چیرې دې توپ ته وګورو په داسې ډول چې راشي او دلته ولګیږي نو له دې ځای څخه چې کله انعکاس کوي په داسې ډول یوه زاویه جوړوي لکه څرنګه چې موږ په یوه هنداره کې دې ته ګورو په داسې ډول سره. که چیرې دا خط موږ افقي د دې لاندې اړخ سره موازي رسم کړو نو دا زاویه به په دې ځای کې له دې زاویې سره برابره واوسي. نو له سویل ختیځ کنج څخه د ایکس په کوم واټن باید یاد توپ له ختیځ اړخ سره ولګیږي ترڅو بیرته راوګرځي او د سویلي اړخ په وسطي خانه کې ولویږي. له دې کنج څخه د ایکس په کوم واټن باید یاد توپ ولګیږي ترڅو پورې انعکاس وکړي او بیرته راشي په دې خانه کې یا د سویلي لوري په دې وسطي خانه کې ولویږي. که چیرې د نقل په ډول تاسې ته ووایو چې دلته بیا هم موږ او تاسې د مثلثونو له ورته څخه کار اخلو. نو تاسې ویډیو ودروئ او خپله یوه هڅه وکړئ چې آیا کولی شئ یاد سوال ته ځواب پیدا کړئ او که نه. ښه ده، اوس به نو په ګډه یاد سوال کار کړو. لومړی راځئ په دې ځای کې موږ او تاسې وګورو چې کوم مثلثونه کولی شو تشکیل کړو. که چیرې دې ځای ته وګورو دا ځای یو افقي خط له دې ځای څخه رسم کړو چې له شمالي اړخ سره موازي واوسیږي او تر دې ځای پورې راورسیږي. دلته یو مثلث دا مثلث تشکیلیږي په داسې ډول به دا ځای سره خط کړو تر څو پورې مثلث ښکاره شي. دا یو مثلث شو او بل مثلث هم دې خواته دا مثلث شو. یو عضله دا بل عضله دا او بل عضله هم دا ځای دی. دا 2 مثلثونه موږ او تاسې لاسته راوړل. ګورو چې آیا دا 2 مثلثونه یو له بله سره ورته دي او که نه. که چیرې دې زاویې ته وګورو دلته دا هم 90 درجې ده او په دې کې هم دا زاویه 90 درجې ده. که چیرې وکولی شو یوه بله مساوي زاویه هم لاسته راوړو نو دا 2 مثلثونه به یو له بله سره ورته وي. لکه څرنګه چې مخکې په پوښتنه کې هم موږ او تاسې ته ویل شوي وو دلته انعکاس په داسې ډول کېږي چې نسبت افق خط ته یې دواړه خواوې مساوي دي لکه په هنداره کې چې معلومیږي. نو توپ چې دلته په کومه زاویه باندې راغی بیرته په هماغه زاویه له دې خوا څخه انعکاس کوي. کله چې دا 2 زاویې یو له بله سره یو شان وي نو دا زاویه به هم له دې سره ورته والی ولري. دا ځکه چې دا که چیرې دې زاویې ته وګورو په ټوله کې دا قایمه یا 90 درجې ده. له 90 څخه که چیرې یو ثابت قیمت کموو نو دې خواته په هماغه اندازه یوه زاویه پاتې کېږي. دا زاویه به له دې زاویې سره برابره وي او کله چې په 2 مثلثونو کې 2 زاویې یو له بله سره ورته وي نو درېیمه زاویه هم ورته والی لري. په ټوله کې ویلی شو چې دا 2 مثلثونه یو له بله سره په پوره ډول ورته دي. دلته اوس موږ او تاسې کولی شو د زولو له تناسب څخه د ایکس قیمت لاسته راوړو. لومړی راځئ چې د دې مثلثونو زولې تعریف کړو چې څومره اوږدوالی لري. البته هغه زولې چې موږ او تاسې ته معلومه دي. مخکې په پوښتنه کې مو هم وویل چې دا لوی تر اړخ یې 2 متره اوږدوالی لري او په وسط کې یوه خانه ده. نو د دې ځای اوږدوالی له دې ځای څخه تر دې ځای پورې دا واټن به 1 متر شي. دا 1 متر شو. دا ځای ایکس ده. را به شو دې بل ته د دې زولې اوږدوالی څومره راځي. که چیرې تر دې ځای پورې دا واټن موږ او تاسې په پام کې ونیسو له دې ځای څخه پیل کړو او تر دې ځای پورې دا واټن څومره راځي. ټول په ټوله کې د دې زولې اوږدوالی 1 متر و. دې خواته مو هم لیکلی ده ورسره چې 1 متر ده. له دې څخه که چیرې دا پورته خوا کمه کړو نو موږ او تاسې ته به د ښکته ځای یا دغه له دې ځای څخه تر دې ځای پورې دا واټن په لاس راکړي.
نو له یو څخه که چیرې یو یې پر څلور کم کړو دا ځای به درې پر څلور شي. درې پر څلور یا معادل دی دغه ځای له دې ځای څخه تر دې ځای پورې دا واټن دی. نو که چیرې یوازې موږ او تاسې وغواړو چې دلته په دې ځای کې دا واټن لاسته راوړو له دې ځای څخه تر دې ځای پورې، دا واټن به مساوي شي له درې پر څلور منفي اکس څخه. را به شو دا ځل به دا افقي زوله وګورو چې د دې اوږدوالی څومره دی. دلته د دې ټول اوږدوالی 2 متره دی. که چیرې له 2 مترو څخه یو یې پر 4 متر کم کړو نو څومره پاتې کیږي؟ ښه که چیرې له 2 مترو څخه یو یې پر 4 کم کړو نو دا ځای 9 پر 4 متر بشي. ښه اوس مو نو زولې لاسته راوړي. را به شو او د زولو له تناسب څخه به دلته د ایکس قیمت لاسته راوړو. ښه لومړی را به شو د دې مثلث د اوږده زوله به ولیکو 9 پر 4. د دې اړونده زوله په دې مثلث کې یو ده پر یو، دا مساوي کیږي له دلته د دې ځای قیمت 3 پر 4 منفي اکس دی. 3 پر 4 منفي اکس تقسیم په د دې اړونده زوله اکس ده. را به شو او دا ځای به لږ څه ساده کړو. که چیرې دلته د مساواتو دواړه خواوو ته اکس ضرب کړو نو په کوم ډول راځي؟ دا که په یو باندې تقسیم کړو بیا هم هماغه څه کیږي. دې خواته به 9 اکس پر 4 شي، دا به مساوي شي. که چیرې دې خواته اکس ضرب کړو اکس به له اکس سره خلاص شي، یوازې 3 پر 4 منفي اکس به پاتې شي. ښه که دا لږ څه ساده کړو د مساواتو دواړه خواوو ته اکس جمع کړو نو دې خواته به یو له بله سره خلاص شي او دې خواته که چیرې اکس ورسره جمع کړو نو دا ځای به اکس جمع 9 پر 4 اکس مساوي کیږي له 3 پر 4 سره. ښه دا ځای که چیرې دا اکس ته یعنې 4 پر 4 اکس هم کیدای شي. که چیرې دا سره جمع کړو 4 4 او 9 11 کیږي. 11 پر 4 11 پر 4 اکس به مساوي شي له 3 پر 4 سره. ښه اوس به د مساواتو دواړو خواوو ته 4 پر 11 ضرب کړو. 4 پر 11 دې خواته به هم 4 پر 11 ضرب کړو. دا له دې سره خلاصیږي، دا له دې سره خلاصیږي. دې خواته به یوازې اکس پاتې شي. اکس به مساوي شي له دلته به بیا هم 4 له 4 سره خلاص شي. 3 پر 11 متر به د اکس ځواب شي.